بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: ردی حدیث مخی خلاصه بیانو. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمائی: وی کله چې د الله نبی د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړو او مدینه ته راورسید، نو ما په یو باغ کې کجوري شو کولی او خپل ترور می را سره وا. په دې باغ کې وزت خطلې مکجوري ته، او دا هغه زمانہ وا چې د آخري پیغمبر دراتک زمانہ وا. منګه يهودو انتظار کاو چې آخري پیغمبر با راځي. در يهودو عالم مو عبد الله ابن سلام په تورات باندې پویدو، ورځي خپل دریس یې کړی وا، یو یې سه خپل باغ لور کړی وا، باغونه او یو یې سه دای د تورات درس لور کړی وا، خلکو ته به تورات درس کاو. نیک عمل عالمو په يهودو کې، او پاغ دریو حصو کې دریمه حصہ چې واغ د الله بندګۍ لور کړی وا، پای کې به د الله سره مناجات کوو. نو دا بری خپل باغ کې دی، نو باغ ته یو سړی رااله په خپل باندې قصه کوي، او وی ویل چې د حرم نه یو سړی راغلی دی، محمد نومي صلی الله علیه وسلم، او ملګری وسره دی، واغه وی چې د الله نبی ما، او خلق په راجمکی روان دی. ولا عبد الله ابن سلام وی کله چې ما دانوم د محمد رسول الله واورید د دې سړی نه، وی په ما باندې یو لچ ولګید، یو هیبت را باندې رااله، یو رعب را باندې رااله، وی نږدې و چې را پریوته ویری کجوري نه. وی کله چې را کو شوما، نو البدی کې د ترور میراته ویل کو شرطه موسی بن عمران علیه السلام راغله وین، پتا به دومره hebat نه راغله، سمره hebat او رعب چې پتا باندې دې سړی د وجې نه رااله، پتا باندې سمره اثر وشو دې سړی د نوم، یا به پیغمبري یا بنئ. خو ایزا زرالم د نبی علیہ السلام خاله چې زه تحقیق کوم، معلومات کوم چې د کې د آخري پیغمبر نه خشته او کنشته، معلومات میکاو. او نبی علیہ السلام د صحابه په جماعت کې ناس دي، خلق به راجم دي. وای ما چې کله دا هغه مخولید، وای ما ویل د ځان سره پوه شوم چې دا دروغجن انسان مخ نه دی، دا دروغجن مخ نه دی. او لومبی هغه خبرې شما د نبی علیہ السلام نو اوریدلې، نو هغه داوی چې خلکو ته ویل: اے خلکو، یو سلامونه خواره کوي، ډیر سلامونه کوي. دویم، اے خلکو، په نورو باندې خوراکونه کوي، یتیم، مسکین او ملمه په دې باندې خوراکونه کوي. ځان کې دا صفت پیدا کړي چې په نورو باندې خوراکونه کې، نورو باندې خوراکونه کې. ځان له هر سړی لګیږي، ځان له حیوانات هم لګیږي، خو انسانیت او اسلام دار چې په نورو باندې خوراک ته وکي. وی هغه سړی مؤمن نه دی چې په خپل موړي او گاونډي وږي. د گاونډي د حال نن لګزان خبره وا، کلی کې غریب او مسکین دی، یتیم دی، کونډه ده، د غیر حال نن ځان لګ خبره وا. او دریم کار دا وکي چې خپل ولی یو بل سره ساتي، ماما او کاکا او ترور سره، ورور سره، وراره سره، خورئی سره، د دې سره خپل ولی پالي.
خپل ولی و پالی خو پای کی به بی پردگی نکې زنانه سره بلاسونه نه ملاوي هغه زنانه چې غیر محرمي دا د شریعت د مسلې د سی خلکو د ناشنا شوی دي چې دې بیانې نو خلک به ویره دا ولی بیانې د تر د دور سره لاس به نه ملاوي د ماما د دور سره به نه ملاوي د چاچی سره لاس ملاول هم نشته د تر د خزي سره د چاچی دې سره لاس ملاول نشته د ورندار سره لاس ملاول نشته د خینی سره لاس ملاول نشته دا ګناه د الله مخالفت دی د رسول مخالفت دی د اسلام مخالفت دی دا هغه خلک چې په تبلیغونو کې چلیږي کال می ولګاو دا بیرونی کال لیو اندرونی کال لیو و میشتی دیو چلی دیو سیروزی دی او دا گشتونه دیو دا مشوری دی او ال د چې داغه د قران نه خبرې د صحیح دین نه خبرې یو سوټی کی زده کړي او هغه ته پورا دین وای چې کور ته ورشي اند کروم دا جقه جوړي په اختر کې او په واده کې په مړی کې دا لوی ځوانان به ورکور داخلي کې د نونه بناستی خزی به ناستی او دا هم بخپلم بیبا کيم د قشاندې د بل کورزي د ارچا سره لاس ملاوي خیال نه کوي چې دې سره زما لاس ملاول جایز دی او کو جایز نه دی او ډېر علماء په کې د غشانتي بوخ دی نو د الله حدود او خیل بساتو اصل کې دیندار چې د الله د حدود او خیل وساتو د الله د شرع خیل وساتو او د الله په صحیح دین باندې وشلیږو قران نزان خبر کوي احادیث نزان خبر کوي او نبی علیہ السلام بل خبر دا وکړه چې شپې را پاسيږي مونږ کوي تهجد قیام الليل کوي نو داخل بشي جنت ته دا سلور اسباب د جنت نبی علیہ السلام ذکر کړل راځي تاسو اوس د حدیث مبارک لفظي ترجمه ته وګورئ وعن عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ قال او د عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نا روایت ده قال دویلی دی لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چراله نبی صلی الله علیه وسلم المدینه مدینه منوره ته د مکه نه را هجرت وکړو عبد الله ابن سلام وی جئتو زرالما د نبی علیہ السلام خالا معلومات میکاو چې دا نبی دی او کو نه دی نو فلما بسر کلا تبینتو چې ما ولید وجهه مخدهغه نو عرفتو ز پوی شما ان وجهه چې بشکا مخدد چې دی لیس بوجه کذاب دا نه دی مخ دروغ جن دا نه دی مخ د سیمخ دروغ جن وی فکانا نو او اول ما اول هغه خبر قال نبی علیہ السلام وکړه یعنی ماتی اول واوریدله نو غداوا یا ایها الناس اے انسانانو افشوا السلام خور کئی تاسو سلام لرا سلامونا رایج کئی سلامونو رواج جوړ کئی جمعات تا چرازیم سلام بکے او اجری تا چرازیم سلام بکے او کور تا چلارشی پخپل وڑو هم سلام کے پخپل مورو پلار پخپل رور پخپل بیبی پخپل بچو پدیو هم سلام کے لار کی شدو کسان مخامخ شولی نو چیز چامخ کی سلامو کو دا اللہ تا دیر محبوب دے او د تکبر نه پاک دی البادئ بالسلام بریء من الكبر دی کتاب کې د حدیث تیر شوی واطعم الطعام او خریت سو په خلق باندې طعام
وصلوا الارحام او تاسو یوزه کوي خپل ولی یوزه کوي خپل ولی مکټ کوا وصلوا او تاسو منس کوي باللیل د شپې والناس نیام په داسې حال کې چې خلق ودوي نو تدخلوا الجنه داخل بشي جنت بسلام بسلامتی اسرا بسلام زکوي چې د اول نه بداخليږي جنت ته داسې نه چې جهنم ته بلاړ شي سوخلو به بتراوزی نه دا سلور صفات چې رضان کې راوستل نو د اول نه بداخليږي جنت ته په سلامتی اسرا اس تکلیف به ته نه رسیدلې دا سلور اسباب دي د جنت د حاصلولو او دا حدیث امام ترمذی راوړی ابن ماجه او دارمی په دې حواله ور کړی دا